یوې ګڼي نه بل وایي وسله مې خان کره کېږده. حامد کرزي تازه څه لافه وهلې او خلکو څنګه په 2 پیسو کړي. اشرف غني څنګه ټول ډیټه کړي دي په دې اړه پوره جزئیات او د خلکو کومنټونه او نظرونه په همدې ویډیو کې وګورئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي وایي چې د اشرف غني له تګ وروسته هغه ته د ارګ د ځانګړو ځواکونو لخوا زنګ وهل شوی و چې ارګ ته ورشم او واک په لاس کې واخلم. نوموړي چې د اسوسییټډ پریس سره خبرې کولې د تیر حکومت د افغانستان د سقوط او د اشرف غني د افغانستان د وتلو په اړه غږېدلی دی. هغه په خپلو خبرو کې دا وویل چې د اګست په 15مه نیټه ماسپښین 2:45 دقیقې وي چې خبر شو اشرف غني لاړه. هغه زیاتوي چې د هغه له تګ وروسته ورته د PPS مرستیال زنګ وکړ او غوښتنه یې ترې وکړه چې ارګ ته ورشي او واک په لاس کې واخلي، چې هغه دا وړاندیز رد کړ ځکه دا د قانون مطابق نه دی. حامد کرزي دا هم وویل چې د اشرف غني له تګ وروسته یې د کورنیو چارو وزیر، د دفاع وزیر، د قل اردو قمندان او د کابل د پولیسو قمندان ته زنګونه ووهل، خو یو یې هم پاتې نه و او ټول له هیواد څخه وتلي وو. بېشمېره افغانانو بیا په دغه خبر باندې خپل نظریات په کومنټ کې شریک کړي دي. نورالحق زحاک لیکي اوس به ډېرې چغې وکړي چې ارګ ارګ ارګ، خو دا به هسې اشتباه وي، ستا د لاسه هر څه دغسې شول، څه چې کري هغه بریږي. ترڅنګ رحمت شاه لیکي ښه ده چې دا کار دې ونه کړ ځکه چې ډېر سپیره انسان یې، د ټولو بدبختیو لامل ته یې یو بنیادی کار دې هم په دومره ډېرو امکاناتو سره ترسره نه کړ. شاید یو ښه خان او ملک ووسی، خو یو ښه ولسمشر هیڅکله هم نه. حیات افغان وایي دا به هسې ګپې چرسي. په ورته مهال بابا ولی لیکلي په هغه دې لعنت وي چې دا چرسي ته یې د واک ویلي، پښتانه دې په شرمونو وشرمول قیماربازه. امین منګل بیا وایي ستا غوندې ډېر نور هم دغې پستې او خوږې چوکۍ ته په تمه وو، خو دا د الحاج متفکر ډاکټر اشرف غني سیاست و چې ټول یې ډیټه کړی. همدارنګه حبیب الله باوري وایي دا لکه چې په خوب کې جګ شوی او ډوزي ولي، بیدار یې کړی هسې نه نور څه ووایي. عرفان الله په نوم یو چا بیا لیکلي واک چیرې و او چا سره و چې تا ته به یې سپارلی وای، پارک کې څوک و. درنو لیدونکو دا وې د حامد کرزي خبرې او د خلکو غبرګونونه او کومنټونه چې موږ له تاسو سره شریک کړل. که تاسو یې هم د دغې خبرې په اړه کوم څه ویل غواړئ نو په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا بلې ویډیو الله مو مل شه. د خدای په امان.